خلک وایي که نه وایي د روژې هر ماښام اختر دی وایي زرې زرې د پېشمني د لاسه شومه پېشمني د خوبه پاڅېدلي ډېر خلک یې هلکه پاسه که نه پېشمني وکړه نه پاسه پابسه بس زه موړی یم زه یې په ناره نیسم ناروا دي مکروه دي په ناره به نه نیسئ پېشمني ته رسول الله مبارکه غذا ویلې ده یو صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک را آواز راکړه هلموا الی الغداء المبارک هلموا الی الغداء المبارک پېشمني له راپراشه چې دا ډېر مبارک شی دی مبارک زموږ علماو یو برکت یې دا دی چې پېشمني دې وکړه نو ته به موړې روژه به ښه اطمینان سره ونیسې او که مو پېشمني دې ونه کړه لسو یولسو له به اوږې نو بیا په دا روژه ستومانه پېشمني دې وکړه تنده به دې نی چېرته مازدیګر به دې تنده راشي اوبو په وجود کې دې اوبه پرتې دي په رګونو کې دې رطوبت اوبه پرتې دي او که پېشمني دې اوبه نه څښلې چای دې نه څښلې 10 بجې به د باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کمې اوبه د شپې پرتې دي متیازو کې خوله کې بوځي نو بیا به تږې خدایا دا مې څه غلطي کړې ده ناجوړه به شي ناجوړه به شي یو دوه به ونیسې بله او بیا نشي نیولی نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې تنده به دې نه لګي نو اطمینان سره به روژه ونیسي او دویم برکت د دې څه دی دویم دې خوراک سره د روژې غوندې د یو عظیم عمل شروع کیږي دا ته په دې نیت کې دا خوراک ګوره انما الاعمال بالنیات نیت ته دا دی چې دا خوراک دی لکم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت دي چې د روژې تکلیف راته نه او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسم المبارک او بعض علماء یو برکت بلم دی اسنګه زما ورونو واره چې مخکې روژه فرض شوه نو قانون بسو قانون بدو چې سړی به روژه به دی به اوده شو روژه به شروع شوه روژه به ماته کړه ماښام بیا به کله روژه شروع کېده چې کله به سترګې ورلې اوده به شو که روژه به نه مو ماته کړې او اوده به شو بیا به روژه شروع شو که 9 بجې به اوده شو که 10 به اوده شو بس روژه به شروع شو یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټیم کې نو کور ورکه رسنو بیبي ته وایي د خوراک څه شته بیبي ورته وایي چې خوراک خو څه نشته ودرېږه ګاونډیانو کره دله څه ګورو د یو غریب ستړی و کار یې کړی نو د ډډه وواله چې ډډه یې وواله خوب ورغی غریب نه چې ښځه یې راله او دې خاوند ته یې وکته واخی به اوهو زما خاوند غریب ټول ورځ خدمت وکړه مزدوري وکړه دا خو غریب اوده شو خوب خو د انسان په اختیار کې نه کنه بې اختیاره بعضې وخت انسان له خوب راشي دا خو غریب اوده شو دا خو د بیا روژه شروع شو هغې غریب یې خوراک راوړه او دی اوده شوی خوب سره روژه شروع شوه چې شروع شوه روژه چې ورځ ورپسې روژه ده نو اوس خو پېشمني نه شي کولی روژه شروع شوې ده چې نیمې تر ورځ ورسېده بېهوشه شو بس چې دا تکلیف راغی په صحابه کرامو نو قرآن شریف کې الله پاک آیت نازل کړ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر بس د شپې خوراک جیر شو خورئ اوبه مسکئ کم وخته پورې که ودم شي پروا نشته چې راپاسې نو خوراک څښاک کوه کم وخته پورې کوه چې تر څو سبا نه راختلې نو ګوره مبارک ویلی شو مبارکه برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شی نو دا د رسول الله مبارک امت له خدای یو تحفه ورکړه د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه میلو شي نو دا برکتي شی وي که برکتي شی نه نو روحاني برکت جسمانی برکت روحاني برکت دا خدای احسان کړه په مسلمان او دې کې د الله عرش کې یو حکمت دی که داسې نه وي که نه اوهو جي دا روژه خو ډېره ګرانه ده اوس چې ځان ته رایادی مړه زموږ داسې روژه ده هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه شکر دی که وی مونږ به بیا نیوله الحمدلله که هغه وي مونږ به بیا نیوله د الله حکم به خو الله ته ډېر لوی مهربانه ستا شکر ادا کوو چې را باندې احسان کړه یو دا مسله وه یو بل یو مسله هم پکې وه درته به یې ووایم ځنو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منه و په روژه کې
بس چې میاشت به ولیدلی شوه نو بس د ورځې شپې به انسان بیا د خپل خواهشات نشي پوره کولی د شپې هم بند و د شپې به هم نه نږدې کېدی چې اختر به اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده نو ګرانې انسان ته به د انسان خواهشات غالب وي د بعضې صحابو نه پکې داسې څه واقعات هم وشو نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړ هغه اجازت هم رب العالمین ورکړ په رمضان کې چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روژې د ماتېدو نه پس تر پېشمني پورې نږدې کېدی شي ګوره صحابو څومره سختې روژې وې موږ ته الله اسانه کړه دغه روژې به صحابو په خپلو ماشومانو نیولې نو پېشمني له به یې پاسو نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمنۍ خوړل سنت دي ښه دې ته خامخا پاسئ خامخا بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم زما انشاءالله چې دا خبره تاسو ومنئ نو ډېر خیر به خدای درکړي د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ زیات نه خیر دی څو منټه نیمه ګنټه نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي یا په 10 منټو کې د اودس وشي نو ښکلې پا بسې نو اودس به وکړې نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو اته رکعته لمونځ کېږي مزیدار څلورم کولی شي دوم کولی شي شپږم کولی شي اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې اته رکعته نو بیا په دغه 12 منټه کې سړی روټۍ هم خوړی شي هېڅ مشکل نشته دی نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ قسم دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بخاری حدیث دی وی نبی علیہ السلام به د رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به دونه مشقت نه کو هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کړ بلکې بعض علما وایي چې په هغه تهجد فرض و همون فرض دي مستحب دي سنت دي او په هغه فرض و خو خیر که څوک وایي چې فرض نه مو نو په نورو میاشتو کې به یې دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو نو اسې پېشمني له پاسو کنه چې پېشمني له پاسې نسواري خو خامخا پاس دا خو ماته معلوم دی هغه خو که پېشمنۍ کوي که نه کوي خو خوله کې به غونډس کې راغی منه چې غریب خو بغیر د دې نه کار یاره د دې مردار نه خو به دې روژه کې ځان خلاص کې دا یو میاشت ده بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي کوشش وکړې قصد وکړې چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کې د خدای نه سوال وکړې خدایه دروازې دې بند کړي دي بس ځان ته ساتم نو نسواري کاکا او خامخا نسوارو لپاسي نو چې نسوارو لپاسي نو خدای له نشي پاسېدی پېشمني نه نشي پاسېدی خوله سره پارېندې خو لږ پاسه اودس مات کا او ښکلی اودس وکړه او مونځ وکړه چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ښځې تکړی ښځې څونه محنتي دي غریبانانې یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي تاله چیم پخه کي تاله خوراک هم پوخ کي او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار راځي ناوخته دې پاسه که نه ګلدین کاکا پلاره هله شابه ناوخته کېږي او ته ورته ها کې غریبه په مصله ولاړې خپل لمونځ کوي یاره ښځې ډېرې تکړه دي خپل تهجد وکړي دوه وکړي څلور وکړي او خپل تهجد وکړي نو مهرباني وکړئ پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ په دې الله خوشحالېږي او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده په رمضان کې بیا اخیری شپه ډېره قیمتي ده د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت ده او په انسان چې کوم عبادتونه لازم دي د عقیدې نه پس عملی عبادتونه نو په هغې کې د روژې ډېر لوی اهمیت دی منځ دی اهم عبادت دی خالص بدنی عبادت دی دغه رنګې روژه دام خالی بدنی عبادت دی زکات هم عبادت دی خو مالی دی اصل پکې مال دی بدن دویم نمبر کې دی او حج د دواړو عبادتونو مجموعه ده هم بدنی عبادت دی سړي باندې مشقت او کړوي او مالی عبادت دی مال هم پکې لګي نو بدنی عبادتونه کم چې ارکان نبی علیہ السلام د اسلام ښودلي دي داسې عبادات ګوره ډېر دي نو بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان نو په هغې کې یو د رمضان روژه ده
دواړو کې فرق دا دی په مونځ او په روژه کې چې د مونځ تعلق د عمل سره دی، دا کې به ته ځان کړی مشقت به برداشت کې، او د روژې تعلق د ترک سره دی، د بعضې څیزونو نه به ځان ساتي. که یو سړي پېشمني نیت د روژې وکړ او تر ماښامه پورې دی اوده پاتې شو، دی بس دواړو راپانسېد او چې کله د ماښام بانګ ووی دی راپاڅېد، اومې روژه وشو، هېڅ عمل یې ونه کړ. اصل روژه یو څو څیزونه دي د هغې نه ځان ساتل دي. څه ته وایي روژه؟ زمونږ دا طالبان وایي د دریو څیزونو نه ځان ساتل، یو د خوراک نه، بل د څښاک نه، او بل د شهوت د استعمال نه، او ورسره یو څیز بل دی چې نیت دا ضرور دی. امساک وی د اشیاء ثلاثون نهارا مع نیت، دا چې کله سبا راوخیږي تر د نور د پریوتو پورې، په دې ټیم کې د دې دریو څیزونو نه ځان ساتل او نیت ولا ضروري دی، دې ته روژه ویل کېږي. بیا دا میاشت د روژې ډېره زیاته اهمیت لري. د رمضان د روژو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په مکه کې نو یو څو روژې فرض وې، درې په هره میاشت کې فرض وې، هغې ته به ایام بیض وې. اصل کې دا ایام اللیالی البیض، په دې کې شپې سپینې، سپومۍ پکې روښانه، دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه د هر اسلامي میاشت دی. اسلامي میاشت دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه، هره میاشت کې درې، نو 12 میاشتو کې څو جوړېږي؟ شپږ دېرش. او یو بیا ورسره عاشوره نیوله، دا هم فرض وه، او بعضې علما پکې عرفه هم یادوي چې عرفه هم فرض وه، خو خیر د عرفې د روژې په فرضیت کې د علماو اختلاف دی، خو دا هره میاشت کې دیارلسمه اسلامي، څوارلسمه، پنځلسمه او د عاشورې دا فرض وه. دا به نبی علیه السلام مبارک باقاعده نیولې او صحابو ته به یې وویل چې دا نیسئ. او چې بیا رسول الله مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ، نو بیا د رمضان روژې فرض شوې. نو دغه شپږ دېرش یا اووه دېرش روژې چې ما درته وویې، د دې فرضیت منسوخ شو، اوس فرض نه دي، لیکن اوس هم مستحب دي، که څوک یې نیسي نو ثواب پکې شته. دا ما چې کوم آیت ولسته، نو بعضې علما وایي دا د رمضان په حق کې نازل دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نو طالبان سوال کوي چې په مخکې امتونو خو د رمضان روژې فرض نه وې، او دلته خو الله وایي په تاسو روژې فرض دي لکه په مخکې امتونو چې فرض دي. نو زمونږ طالبان وایي دا تشبیه صرف په ذات کې ده، ذات د روژو په هغې مو په مونږ هم دی، لیکن زمونږ لوی علما محققین علما چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی، او په هغې کې زمونږ علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هم داخل دی. هغې وایي چې نه، دا دې روجو نه دغه مخکنی روجې مراد دی. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندان، کتب علیکم الصیام، په تاسو روجې فرض شوي دي، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه په مخکې امتونو چې څنګه فرض وي، په هغې دغه روجې وي، درې په هره میاشت کې او یو عاشوره، دا هغه وي. او دلیل یې څه دی؟ وی دلیل یې دا دی چې وروستو الله وایي یو خو کما د هغې په شان د تشبیه، په هغوی دغه وي، په مونږ هم ده. او بل ایاما معدودات، د شمېر ورځې الله وایي. نو د شمېر ورځې هغه دي، د رمضان نه دي. د رمضان خو د شمېر نه دي، کله یو کم دېرش او کله دېرش. ورې په دې